سړی غوښتل چې د دنیا او آخرت کامیابی او خوشحالۍ لاسته راوړي. حیران و چې څه وکړي او په کوم لوري لاړ شي. کله کله به یې له ځان سره فکر کاوه چې د غرب خلک د دنیا هره کامیابي لري او ځان خپلې هرې خوشحالۍ ته رسولی شي. زه هم همدا خوشحالۍ غواړم، خو افسوس په دې خبره راځي چې د آخرت خوشحالۍ او سکون به مې له لاسه ورکړم. نو هماغه و چې یو عالم ته ورغی او د خپل ځان د قانع کولو لپاره یې له عالم څخه یو پوښتنه وکړه. عجیبه ده، د مغرب خلک سپوږمۍ ته ورسېدل او ته ناست یې د دین شا دې نیولې ده او له هېڅ شي څخه خبر نه یې، بس صرف د قرآن کریم ټوله ورځ تلاوت کوي او ټول وخت دې دین ته وقف کړی دی. آیا په دې کې کوم منفعت هم شته که نه هسې عبث دی؟ د دنیا 2 ورځې ژوند داسې تېروي. عالم ورته وویل په دې کې د حیرانتیا څه خبره ده؟ د مغرب خلک یا د کفري هیوادونو خلک کوښښ کوي چې ځان مخلوق ته ورسوي او زه ځان خالق ته رسوم. خو ته په دې نه پوهیږې چې زما او د کفري خلکو ترمنځ تر ټولو ډیر مفلس ته یې، ځکه نه ته د مغرب خلکو سره سپوږمۍ ته ورسېدلې او نه هم د دین په پیروي سره الله جل جلاله ته ورسېدلې، بلکې له ټولو څخه وروسته او شاته پاتې. کله چې سړی دا خبره واورېده نو عالم ته یې وویل زه پوهیږم چې زه له دواړو څخه شاته پاتې یم، ځکه خو نن تا ته راغلی یم چې ما هم له ځان سره د ټول عالم خالق د ټول مخلوق بادشاه ته له ځانه سره یو ځای ورسوي. عالم ورته وویل په خیر راغلی، دواړه به سره یو ځای د یو خالق په لور درومو او ځان به هر ډول کامیابۍ ته رسوو. نو درنو لیدونکو، کله چې د الله تعالی د دین پر رسۍ منګولې ښخې کړو نو دواړه دنیا به مو روښانه شي.